یو صحابي راته صرف ذکر کوم چې تاسو ورباندې پوه شئ. په صحابو کې یو صحابي تېر شوی دی حضرت سعد رضی الله تعالی عنه. په دې نوم ډېر صحابه و دې مشهور په سعد اسودو تور سعد. زمونږ په دې وطن کې چې کوم سړی توري خلک ورته تور وایي او په عربو کې دا رواج ډېر زیات. هغوی به کتل چې کوم انسان به تورو هغه ته به اسود وي، چې کوم به سپینو هغه ته به ابیض وي، چې څوک به ډېر بهادر او تکړه به اسد به ورته وي، اسد زمري ته وایي. دا د هغوی خپل اصطلاح وي. نو دا سعد اسود باندې نشه و، تک تور او د شکل نه زه ورته صحابه لوی خلک دی چې بېادبي رانه ونه شي، بدرنګ ورته نه یم، خو دا به ویم چې شکل نه تور، په دې مخ یې غټې غټې دانې وې، شونډې یې هم غټې غټې وې او داسې غاښونه یې بار راوتي وو لکه د حبشانو ته تاسو ګورئ که نه، نو بعضې پکې هغې کې هم تور دی او قشته دي، ښکلي دي، خو دې د شکل نه بې ډوله به ورته وویل. یو ځل راغی حضور پاک ته کېناست او ډېر عجیب غریب و. هېڅ نو نه کور شته، هېڅ نه ښځه شته، نه بچي شته، بلکې یو لنګ یې والی دی. د پرتوګ په ځای به یې لنګ استعمالو، کمیس یې هم نشته. د کمیس په ځای به یې څادر استعمالو، ردا به یې ورته وي، هغه هم نشته، څپلۍ هم نشته. او راتلو سره حضور پاک ته په سلګو سلګو په ژړا شو. حضور پاک د خپلو روحاني بچو غم نشو زغمل. صحابه روحاني بچي په دې سلګو کې رسول الله مبارک ته وایي د الله رسوله ما به جنت ځان ته پرېږدي، ما به جنت قبول کړي، ما به د جنت حورې قبول، هغې به مې ځان ته پرېږدي. ما نه په جنت نفرت نه کوي که نه چې جنت دوی را تور ما ناس پاکې مې رامن، ما نه به د جنت حورې کرکه خو نه کوي، نفرت به نه کوي چې الله ته وي الله دله مه ورکوه. ما به قبول کړي حورې، جنت به قبول کړي، دنیا پرېږدوه، دا به مې قبول کړو که نه. حضور پاک هوښیار سعد څه چل شوی، الله رسوله دا رنګ شو ما له الله را کړی، ما ځان له پخپله نه دی جوړ کړی، دا شکل ما له الله را کړی، دا غاپونه او پوز او خوبونه دا ما له الله را کړي، ما پخپله نه دی جوړ کړی، ما نه خلک نفرت کوي، کرکه کوي. ډوډۍ را سره څوک یو ځای نه خوري، په کوم جام او بوس کوم خلک ادې باندې اوبه نه څښي، څوک راته رانړو دي نه، کرکه کوي، نفرت کوي خلک. نن میړه کې دا څوک راغی سعده د دې شکل د وجې او د دې رنګ د وجې د دنیا مخلوق تا نه خوښوي، تا نه خلک کرکه او نفرت کوي، هسې نه چې د قیامت په ورځ ځان له په عبادت هم ستړی کړم او د قیامت په ورځ جنت بوی کې دا تور ماته مه راپرېږدی، دا مې نه دی خوښ، او د جنت حورې رانه کرکه ونه کړي، څوک لوک خور نه راکوي، څوک را سره یو ځای ناسته نه کوي. حضور پاک ورته وفرمایل وی سعد که زما تابعداري دې وکړه او د الله تابعداري دې وکړه، د جنت به دې هم قبول کړي، د جنت حورې به دې هم قبول کړي، جنت به دې هم ځان ته پرېږدي او د جنت حورې به دې هم ځان ته پرېږدي او تا ته به په جنت کې یو ښایسته مقام میلو شي. او که زما او د الله تابعداري دې ونه کړه بېشک نه دې جنت قبلی، نه به د جنت حورې قبلی. د جنت قبلول بچې په رنګ نه دي، په شکل نه دي، د مخ په داغونو نه دي، د پوزې شونډو په غټوالي نه دي، د غاښونو په بدرنګۍ نه دي، د الله او د رسول په تابعداري. لږه تسلي ترې شه ویې لکه ښځه غواړې څه د الله رسوله ما سره څوک خبرې نه کوي، ناشته نه کوي، بالکل به څوک څنګه راکړي. صبر کوه الله به خیر. یو صحابي حضرت عمرو بن وهب رضی الله تعالی عنه
صحابه به مدا قانون چې لور به پیغله کړي نو حضور پاک ته به وي زما لور پیغله نو بس هغه به ساده واده د هلک او د جینۍ نن به پکې دا پیسې وي سبا نو حضرت عمرو ابن وهب رضی الله عنه یو مالدار سړی په مدینه کې خشته لور یې هغه راغلی و حضور پاک ته زما لور پیغله او چاله ورکړه چې دې راځې ښځه کې وي یو وی ده د عمرو ابن وهب رضی الله عنه لور ته او د هغې ما ته ویلې ده چې چاله یې ورکه زه ورشه ورته ووایم مشوره ورسره زما زړه دا ده چې ومنه تاله ده مشوره بلال عمرو ابن وهب ته یې دروازه ووهه د غریب صرف لنډې څپلی کیړی کمیس صادر نشته سر دوب سر چې دروازه یې وویله حضرت عمرو ابن وهب رضی الله عنه ولره و څه کې وی صاحب حضور پاک را لېږلی تا به هغه ته د لور متعلق څه سوال جواب کړ نو پیغمبر مبارک فرمایي چې دغه جینۍ لاړ شه مشوره وکړه او تاله ده چې هغه ده ته وکتل د ده رنګ ته د ده شکل ته په مخ دانو ته حیران شو چې خدای غریبي په خپل دی رزق خو خدای ورکوي خو زما لور به ده سره ګزاره سې کوي او چې زما لور سبا ګزاره ونه کړي نو رسول الله مبارک به خفه نو پیغمبر ولې خفه کړه یاره خفه کېږم زما لور به بچې تا سره ګزاره ونه کړی شي د پیغمبر د حکم نه قربان زما لور نه چې هر څه دی قربان کو سبا به زما لور خفه نو بیا به پیغمبر خفه چې دا لور دی ولې د سره خفه به دوی غریب پوه شي ما خو چې څوک لور خور نه رایي وی ته اوس صبر وکړه کور بیبي سره سلام جلال ښځې ته یې ښځې حضور پاک زمونږ د لور دپاره رشته رالیږلی ډېره کب ورک نه که نه ته راشه په دې چونډې کې ورته وګوره هغه هلک خو څه بل شال چې ښځې په چونډې کې وکتل بس لور خو د خلکو خوښۍ ده چې ته یې کېږي ډېر سړیه ورشه رسول الله مبارک ته ووایه چې زمونږ د لور نه بل څوک وکړي ضعیف دی عاجز دی مسکین فقیر خو ده سره به زمونږ لور ګزاره ونه کړي شي نو بیا به سبا رسول الله مبارک خفه دله دې بل څوک وکړي بس ورته یې ویل چې زمونږ د ښځې پیره دا نه ده خفه کېږه تاله به بل څوک وګورې زمونږ لور ده بس ډېر غریب را روان شو لور یې دا خبرې واورې مورې څه چل دی وی بچې دا مستا د پیغلتوب حضور پاک ته ویلي دي هغه دل یو هلک رالیږلی دی یو رشته خو مونږ واپس که ولې مو واپس که مورې بچې که دې ولید ژوند به دې ورسره تېر نه شي د رنګ نه تور شکل بل شان پوزه غوږونه سترګې شونډې غټې دانې دي پې د پاسه غریبي یې په خپل دی نو ژوند به دې تېر نه شي نو بیا به رسول الله مبارک خفی مونږ واپس که جینۍ ورته څه وی وی مورې لاره بابا یا ابي یا امي مورې بابا تاسو هلک ته ګورئ که حضور پاک ته ګورئ دې ته مه ګورئ چې هلک څنګه دی دې ته وګورئ چې رالیږلی چا دی هله شا به واپس کړي بچې مونږ خو ستا دپاره وایو چې سبا به ته خفې مونږ خو د پیغمبر نه قربان جینۍ ورته وایي چې مورې بابا ورشه هلک واپس کا زما د قسم په خدای چې د کوم خاوند انتخاب ما له د دواړو جهانو سردار کړی دی ما له د ډېرو ټولو خاوندانو نه بهتر آی های دې ته ایمان وایي دا صحابیت هلک یې واپس کوي کابه شو ځه مونږ خو د لور د مخه خو دا مخکنۍ خبرې حضور پاک ته مه وایه سړی لاړ وایي څه چل وایي فک تا وایي مهر به ورکړې وایي مهر څه ته واده کې یو مهر نه پېژن مهر دا ده چې دې جینۍ له به څه شی ورکړې وایي صاحب دغه یو لږ بل څه نشته نو دا لږ د تا چې په هغې به سي او که هغه چې تو بربنډ نو یې صاحب ما سره غوسه نشته ورته وایي داسې وکړه حضرت عثمان رضی الله عنه له لاړ شه ما ورته یاد کړه 200 درهم بدل
عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه لاړ شه، ما ور بیعت کړ 200 درهم به درکړي. غالبا دریم حضرت زبیر دی، هغه له لاړ شه 200 درهم به درکړي. یو صحابي ناست و، هلکه وایي ستا خو 2 کوره دي که نه؟ وی او د الله رسول وی او درته وبخه، وی مې بخه. کوره مو شو، لاړ 600 درهم یې راوړ، الله مې پورې وتړه. وی ښه داسې وکړه چې دا 300 د ښځې مهر شو او په دې 300 کور له سودا وکړه. کټ شو، بستره شوه، منګي ګزاره زمانه کې چې کوم لوښ چې واده دله وکړه. ډېره خلک سړی خوشحاله لا کور له کور خو د مفتو کې میلاو شي. بازار ته لاړ او په بازار کې اوس 300 روپۍ پلو پورې پوټه کړې چې دا مې د ښځې مهر او 300 باندې کور د واده سودا کوم، ولیمه به وکړم، خلک برابر سړی سور کې چې دوکان ته وخته، دې کې یو اعلان واورېد، نغاره والي کېږي، پخوا به نغاره وه، ډب 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 ډب. خدای وبخه یو اعلان واورئ، رسول الله مبارک جهاد له لاړ لانکې علاقې ته، که چا سره د جهاد سامان خپلي توره وغیره او اس نو لاړ دې شي، او که چا سره خپل سامان نی نو بیت المال کې څه نشته، بیا مت چې دا اواز یې واورېد ساه نیولی شو. هغه دوکان کې خپه نیولی شو چې خدایه اوس څه وکړه. هغه بیا منادي اواز و، دریم ځلې اواز وکړه چې خدای مو بخښه، رسول الله مبارک جهاد له روان شو پلانکې علاقې، چا سره سامان جنگ خپلي نو حضور پاک سره دې لاړ شي. اوس دې زړه کې سوچ کوي چې اوس ښځه وکړم او که حضور پاک سره جهاد نه لاړ شي. او زما محبوب پیغمبر به د تورو لاندې وي، تورې به پرې د پاسه پرتېږي، دشمن به ترې ګیر چاپېرې، زه به ښځې سره پروت یم. بد دوکان نه پوشو نه او په هغه پیسو یې اس واده شي، توره یې واده شي، د جهاد سامان یې واخیست او یو روبن یې واخیسته، په هغې یې دا مخ ټول وتړه، صرف سترګې ښکارېدې او په اسې خپوالو له او میدان جنگ ته لاړ. چې لاړ جنگ شروع، داسې جنگ یو که د کافر په مقابله کې چې داسې پرې یې وغورځولې، وحادت خلق وجنه او دا اوله او دا اس ورسره دي. صحابه او حضور پاک ته الوې وی د الله رسول یو سړی راغلی دی، مونږ یې نه پېژنو، نو مسلم دی، نبی مسلمان، مخ یې پټ کړی تړلی دی، صرف سترګې ښکاري، باقي وجود یې نه ښکاري او ډېر باطل دی. د دنیا کافران یې مرتار ډېر نر دی، په دې کافرانو په دې پرو کې ورګنه کېږي او بار راوځي. حضور پاک صاحب کم یو دی، ښه وګوره که نه تورې کښته کړې دی یو کافر باندې چې رسول الله مبارک ولیده، دا لاس یې وله وپېژې، دا خو هغه سعد اسود دی، ده خو هغه د ښځې پیسې جوړ پرېښي دي او میدان ته راغلی، ورشه او تپوس ته وکړې، ما ورته یاد کړې، ځان یې پټ کړی دی، چې شرمېږي په دې وجه چې رسول الله مبارک وو چې ما د واده انتظام نه وکړو او دلته ته راغلی او ښځې پرېښوده. ول به تپوس ته وکړې چې رسول الله مبارک وو چې دا لکه سعد دی، دغه په نو یل به راته و. حضرت علي ورغی او چې څنګه ورغی نو اواز یې وله ورکړه، هلکه رسول الله مبارک فرمایي د سعد سر یې وړه کړ. راغی رسول الله مبارک ته الوې وی حضرت عمر سعد، اوخو دا د په لفظو د ښځې ډېر لوی ارمان دی، که چا ځان ته نه پرېښو نو ما وی زه ښځه به وله وکړم، د ارمانونه به یې ورځي، د فارس څه پرېښې دي. دې کې د یو کافر سره دې په جګړه شول، په دغو ځار کې دې په هغه کې ناپښتانه وي، په جنګ کې خو مړي کېږي که نه، کافر پرې تکړه شو او دا سعد یې په توره وو، اس یې لاندې پرېوت ولګېد او دیم زخمي شو، ټول مخ یې کلک شو، یې په ځمکه وغورځېد، د وینو شلاق ترې روان شو، چې په ځمکه پرېوت. د دواړو جهانو مبارک سردار ور منډه کړي،
او روچته کو د خپل سینې پورې جوختونه پته پته ولګېده چې دا غریب لاړه خیرت لکه دومره وینې ترې بهېږي چې هسې دوه ټوکړې پروت دی شوه د تورې والو وینې ترې روانې دي او د خپلې سینې پورې جوت نیولې او په خپل مبارک څادر والا مخ پاکوي د خاورو او د وینو او تندې والا پاکوي او هغه په هغې وخت کې رسول الله مبارک ته مس راوړو الله رسوله جنت به مې ځان ته پرېږدي د جنت حورې به مې ځان ته پرېږدي ما به جنت قبول کی ما به د جنت حورې قبول کی رسول الله مبارک وفرمیل ای سعده زما دې په هغه ذات قسمي کې زما سا د چا په اختیار کې ده چې د قیامت په ورځ به زه تا لګوی کوم جنت به دې قبلوي د جنت حورې به دې قبلوي او دې کې رسول الله مبارک وخندل دا ولې وجړل بیا وخندل او مخ یې بل طرف ته واړه او د دې غریب نه سا ووته د حضور پاک په غیږ کې ترې سا ووته په غیږ کې او صحابو ته وی راشه دا وروره موال وی لږ نبي علیه السلام په طبیعت کې شو نو صحابو ته تپوس وکړو وزیر حضرت حال اول وخندل او بیا دې ودې جړل او بیا دې وخندل او مخ دې واړو څه چل وی چې دا خپل فریاد وکړه که نه چې ما نه خو دنیا نفرت کوي نو جنت او حورې به م نفرت وکړي جنت به مې پرېږدي حورې به مې پرېږدي نو ما قسم وکړه ما ته الله لکې واچو چې زه به د لګوی کوم او تا به جنت هم پرېږدي جنت حورې نو وی خدای زما قسم رښتونی ته د جنت یو حورې سره زما د حوض کوثر اوبه دي په جام کې دلی رالکالولې نو ما حیا راغله ما مقبل طرف ته وام ومې ګټل د ده په بېکسۍ ومې خندل په دې چې شکر دی خدایه نو ما خبر دې رښتونې کړه او ما ته دې د په خپله وښوله چې د جنت حوره را روانه ده ذلکدن چې دنه د حوض کوثر اوبه او خدایه دته دې په دنیا کې ذاتکدت کې جنت او د جنت حوره وښود اوس تاسو خپله فیصله وکړئ دغه له صحابو جو دا دین مونږ ته داسې د الوان وړی نه ده چې پیراشوټ کې راغلی ده یا په هلیکاپټر کې راغورځېدلې ده زما په خدای قسم حضور پاک قربانۍ کړې او د حضور پاک نه پس بیا مضبوطې قربانۍ صحابه کرام کړې او د هغوی صفت الله پخپله وایي اشداء علی الکفار رحماء بینهم چې د یو تکه دشمن په مقابله کې سخت د کافر په مقابله کې سخت پروا به نه ساتله رحماء بینهم یو بل باندې به رحم کو افسوس زمارو چې نن په مسلمان کې د صحابو دا صفت نشته تاسو د صحابو د صفاتو کې کانفرنسونه جوړوي د صحابو دا صفت یو بل ته بیان کې په دې صفت عمل وکړي چې مسلمان د مسلمان رو رحماء بینهم په یو بل رحم یو بل سره مینه یو بل سره محبت مسلمان سره بغض په نه کوي دا د مسلمان خاصیت دی د یو بل په خدمت کې به پکارېږي یو بل سره په یو سخته راشي بل به ورسره ودرېږي یو ته کنځل بل ته کنځل دا باندې زه ډېر افسوس کوم یو خبره ته د موجوده حالاتو په تناظر کې وایم نو بیا بس کوم موجوده د علماو اعلانونه وکړل تاسو ورسره ومنله چې د اسرائیلو مصنوعاتو نه بایکاټ داسې ده که او ډېرو دوکاندارانو پوسټرې لګولي دي چې وروره مونږ د اسرائیلو شی نه خرڅوو راغی ما ته بلو د دې پېښور زما یو دوست دی الله دې وله خیر ورکړي نوم یې ناد ما ته وی کې زما خو دا خیال دی چې دوکان بند کړ مې ولې نو یو ټول برانډونه د اسرائیل ټول دا وی ما خو ما پوسټر لګولی چې نه خرڅ لیکن نو ما بل څه خرڅوه که نه د مقابله کې نور نشته وی دقه درته ویل د اسرائیلو شی به په 800 او د پاکستان
به هغسې شی په 1500 مثلا نو چې د اسرائیلو په برانډونو پابندي ولګېده چې مه خرڅوئ نو دې مسلمان چې دا څوک وي اسرائیل د معاشیت خراب و چې دا څوک برچر نن په فیسبوک دا ټول دغه لګیا دي دا کبنو والا او دا تشهیر اګوي کوي د هغې مقصد دا چې د اسرائیلو سیک بند شي چې زموږ دا خرڅ شي دا ټول ولیان صاحب ملا ورته په قلار کېناستو هغه لګیا دي په فیسبوک تشهیر کوي زما بوتل د هغې په مقابله کې سره استعمالوه داسې ځکه زما برانډ استعمالوه دا برانډ تا استعمالوه نو مسکې چې د اسرائیلو یو شی په 800 او پاکستانی برانډ په 1500 نو اوس یې معیار هم خراب کو او دا خپل برانډ یې د 1000 نام اوچت دی چې دا اسم خلک اوس هغه نه علي دما دا علي که خراب دی بیا علي د هغې نه بیکاټ دی نو ریټ یې برته اوچت کو شی هم خراب کو رښتیا ووایه رښتیا دا د اسرائیلو سره دشمني ده که دا دوستي ده زه پوهیم دا دوستي ده دا خو ته د خدای لپاره نه لګیا دا خو د خپلې کمپنۍ لپاره لګیا په کار دا دي چې د هغه برانډ په 800 ستا په 15 نو ته یې ورته نور هم لاندې کو 300 ته چې هغه او ښه کا ورته معیار د هغه مه ښکلې کو ښه کا چې خلک ستا د اواز یې وغنه دي په خپله به هغه بند شي هغه له به ته معاشي شکست ورکړي ای مسلمانه ته د خدای نه نه یېرېږ ستا په زړه کې د خدای یېره نشته ستا په دې مسلمان دوکاندار صحابو کې خو رحم نشته چې د دې مسلمان کاروبار ختم شو هغه هم نه خرڅوي ما ورته خپل ګران کتاب هم نه خرڅوي بس زموږ مسلمان نن بغض حسد نه مونږ پړسېدلي یو په خدای قسم ګیره به کړېتي مونځ اودس به کوي او زړه به د بغض او د حسد نه لبریزي ډک به یې ډک دا زموږ یو عادت دی بس نن سبا خفه کېږم بغضون دا زموږ یو پړسېدلي مریانو سره به طالبانو سره به جومات امام کوټې نن مونږ د جومات امام ته د نوکر په نظر ګو استاد جي ما وخت دی تاسې په بدماشۍ په لیک استاد پیم پوره ته ما ته خو د شوپوی مختدي راست زه نه کوم دا چاپلوسي مینه په خپل ځای چا سره لرم زما عادت تاسو ته معلوم دی محبت مینه نومي مسلمان سره لرم ولکه مې رحم نی مسلمان سره او ته دا په مولا سترګې راوباسي او بغض کوي دا مې ته بلا نه بدیس وځه جومات هر بچیه دا مسله یو قوی د پیغمبر مسله نو په پیغمبر په مسله چې کم ناست خو د پیغمبر نایب دی نو سترګې پورې راوباسي څه چلو شو که مونځ 15 منټه لیټ څه چلو شو که مونځ 2 منټه لیټ څه چلو شو که 2 منټه مخکې وکړه په وخت راځه که رسول الله واره خوی په وخت راځه وروڼو بس صفت به ځان کې پیدا کوئ رحماء بینهم چې د کافر مقابله کې سخت او په خپل میانځ کې سره رحم مینه بغضونه به نه کا ساتئ مونږ به هم کې اعتکاف به هم کې ږیره به دې پرېښې تسبیح به دې ملستې ولي مخامخ به مولا ته په دواړه لاسو سلامونه کې ړپې به دې ورسره بغضي په خدای کې دا منافقت دی دا کانې کې دا مخامخ د مولا قدر عزت کوي لاس ورته اوچت کي او پاله کې ورسره بغض ساتي دا د عبدالله بن ابی منافق بچی دی دا د صحابه بچی دی هغې کې دا صفت یو بل سره مینې وکړئ محبت وکړئ ګاونډ په ګاونډي روان دی لار او زوی یو بل سره روان دي تربول یو بل سره روان دي القطې د یو پیسه وي بل د بل پیسه و د مشر قدر نشته د سپین ږیري قدر ختم شو د مشر مخکې به خلکو سګرټ نه څښه نسوار به یې نه کړ مشر له په لاره څوک مخکې نه تلل په خدای قسم د صحابه و اخلاق وګورئ د هغې صفات وګورئ هغه خپل کې دا د صحابه شان کې مینه وه کې محبت و یو بل سره هغې به یو بل په کار راتلل هغې د یو بل ځمکې دوکانونه نه دي ټیولې هغې کې نمبر په نقش قدم کې څوک روانو محبت یې کړی دی مینه یې کړی دی اتفاق و پکې اتحاد و پکې ممکن دا شی نشته
نو الحمدلله دا څو خبرې مې ستاسو خدمت کې عرض کړې د صحابو شان به تاسو زده کړي که خیر انشاءالله او په هغې به مونږ عمل کوو او زه د خپل کشر ته چې مونږ ته لکه د بچي په شان ښکاري عبدالواسع صاحب محترم هغه ته د زړه نه دعا کوم چې هغه دا اجتماع جوړه کړه په یو ښه مقصد نه د واده ده نه د سنت ده نه د کویدن ده او تاسو ته خراج تحسین پیش کوم چې تاسو دومره شوق سره راغلی دا خبرې مورې دا د دین په بنیاد واورېد دا ستاسو دین سره مینه دا ستاسو د پیغمبر مبارک د صحابو سره مینه دا ستاسو د قرآن سره مینه ده دا ستاسو د شریعت سره مینه ده ورونو یو بل سره به ښکلې ژوند تېروئ ښه اما په خبره خو پوهېږئ که نه د مینې ژوند به تېروئ یو بل سره بغضونه حسدونه به نه ساتئ امام ته مولا ته که ستا د محلې دی او که بل څوک دی په ښه نظر به ګورئ د قدر په نظر به ورته ګورئ او چې څوک د الله د دین خدمت کوي که حافظ دی که عالم دی که قاري دی هغه سره به مینه ورکوئ که څه او د خپل امام چې ستاسو خطیب دی عالم دی قدر به کوئ که خیر د سپینږیرو قدر وکړئ دا د ماشومانو په سر دا بچي دا نوجوانان هلکان دا په ما ډېر ګران دي دا واړه نه دي دا د دقت هم کې په ما دا ګران زه د خپلو علماو ته یم دا ځان ته رانږدې کړئ دا زموږ ذخیره ده د بلک وزیر اعظم تمل صدر وزیر منبر گورنر وزیر اعلی سیکرټري افسر عالم شیخ الحدیث مفتی دا بردی نه جوړېږي که خیر انشاءالله دا رانږدې کړئ دا ښکل کړئ دې ته ښکلې شریعت او خایتین ورته وښایه که د ډاکټر هم جوړېږي خو چې انسان توی کړ مسلمان خو ځکه چې انسانیت خو پکې وي که که د نه انجینیر جوړېږي چې مسلمان وي او دې کې انسانیت وي حضرت عطا یو سړی تېر شوی دی یو ډېر لوی محدث او یو صوفي انسان تېر شوی دی هغه یو وینځه واغېسته کور ته یې راوستله هغه وینځه د شپې پاسېده د الله عبادت یې کوو چې الله ته ودرېده دا اوس دا مالک یې ویښ دی خو ځان یې غلی غوندې وده کړه چې زه دا وینځه ګورم چې دا سینګ مونځ کوي څومره کوي دا څه کوي د شپې چې پاسېده وینځې د اول خو اودس وکړه ښه په قلار او بیا د هغې نه پس الله ته ودرېدله او مونځ یې وکړه ډېر ساعت یې مونځ وکړه او بیا د مانځه نه پس یې لاسونه الله ته خواره کړل او دعا یې کوله دا عامه قاعده ده چې یو سړی د عبادت نه اوزګار شي او د عبادت نه فارغ شي نو په کار دا دی چې بیا الله تعالی سجد کوي او د خدای نه دعا وغواړي اذا فرغت فانصب چې کله ته د عبادت نه فارغ شي لږ غوندې ځان الله ذوالجلال ته په زاری کا ځان لږ غوندې خدای طرف ته متوجه کو ځان باندې لږ تکلیف او کړه نور هم تیر کا او خدای ته مناجات او زاری او عجزي وکړه نو دا وینځه چې الله ته لاسونه اوچت کړل نو اوس رو دعا هم د دعا په طریقه پکاري لکه انسان نه یو سړی پیسې غواړي خیر غواړي نو بعضې انسان راشي هغه په سخت الفاظو وایي سراکه نو څوک دې د ملک خپل کار کوه څوک راشي هغه وایي یاره د خدای په نوم یو روپۍ راکړه که چاړه مني ورکړي که نه مني نه ورکوي او څوک راشي هغه خپل عاجزي بیان کوي ډېره زیاته اچانه چې غوښتنه کوي د هغه لږ غوندې صفت وکړي نو سړی خامخا لی نرم شي وله ورکړي دارنګې د الله نه غوښتل هم دغسې طریقه باندې پکار دي د خدای نه چې کله ته غوښتنه کوې په داسې طریقه به د الله نه غوښتنه کوې چې د خدای به لږ صفت وکړې او خپل ځان به عاجزي ښکاره کړې او د الله او د خپل ځان منځ کې یو رابطه به هم جوړه کړې که سړی چا نه غوښتنه کوي نو ورته وایي ته زما رشته دار یا ته مسلمان او زه مسلمان یا خدای هم شریک دی قرآن هم شریک دی نو هغه واسطه به خامخا پیش کړي نو دې وینځې چې کله مونځ نه فارغه شوه نو الله ته لاس اوچت کول اول خو د خدای حمد او ثنا ووایي د خدای تعریف او صفت یې وکړو او د هغې نه پس هغه واسطه چې پیش کوي وی یا الله ستا د هغه محبت په برکت باندې چې ستا ما سره خدای کومه مینه ده د هغې په برکت د نه خدای زه دا سوال کوم چې د ما دا دعا قبوله کړه اوس دې دعاګانې کولې نو خدای پاک ته وایي چې یا الله ستا د هغه محبت په برکت چې الله ستا ما سره دی ته ما دا دعا قبوله کړو پسې دعا ووایي نو د عطا د خپل سردار ول آواز ورکړي وینځې غلطه خبره دی وکړه دوکه شوې خطا شوې وی ولې خطا شوم وی ته دې الفاظو ته سوچ وکړه تاسو وی تا خو ده وایي چې خدای ستا د هغه محبت په برکت چې ستا ما سره دی
تا ته څه پته لګي چې تا سره د خدای مینه شته او که نشته. داسې ووایه چې خدای زما د هغې محبت د برکت نه چې زما تا سره دی. اوس هر چا ته خپله مینه معلوم وي، د بل خو ته نه معلومه. زما ستا سره مینه دا ما ته معلومه ده، او ستا مینه ما ته هېڅ پته نه لګي چې ستا ما سره محبت او مینه شته او که نشته. وی غلط دی، وی تاله داسې پکار و یا الله د هغې مینې د برکت نه چې کوم محبت او مینه زما په زړه کې تا سره ده، د هغې د برکته دا دعا کوو. داسې مه وایه چې خدای ستا د مینې د برکته. خو ستا به خدای سره مینې څه پته لګي د الله سره شته که نشته. او وینځه ورته وایي ما ټیک ویلي دي. وی څنګه د ټیک ویلي دي؟ تا ته څه پته لګي چې د خدای تا سره مینه شته که نشته؟ ځکه د الله ما سره مینه نه دی نو په دې نیمه شپه به یې ځان ته نه ودرولو. لکه ستا غوندې به یې کټ کې زه موده کړی وم او بس خوبونه به مې کول. خو د خدای ما سره مینه ده نو دا زړه کې یې راله د خپل محبت او د لمونځ محبت اچولی دی. په دا نیمه شپه کې راته دا خوب بدي که، دا خوب نه راله نفرت پیدا که او ځان سره راله محبت پیدا که، ځکه خو د پاسېدم او دس مې وکړو په یا خوب و خدای ته ودرېدم. نو واقعي چې یو سړی مانځه له راغی که نه او دې خدای ته ودرېد، دې دې پوه شي چې د الله ما سره محبت او مینه شته، ځکه خو یې دې کور ته راوستم او ځان ته یې ودرولم که نه. اوس باقي د الله کار دی او باقي ستا کار دی، په صحیح طریقه وله لمونځ کوې که په غلطه طریقه وله لمونځ کوې. یو بل سړی د هغه یو مرۍ اخیستی و، مرۍ یې کور ته روان کړی دی او مرۍ یا سامان یې اخیستی و، د کور دپاره سامان یې واخیسته. یو مزدور ته یې واز کړی راشه ما سره سامان کور ته یوسه. اکثر دی بازارونو کې دا پنډ والا مزدوران ګرځي، ډېره ښه ده، دومره پیسې به دې درکړم او دا سامان ما سره کوره پورې یوسه. مزدور چې کله سامان په اوږه که او څه منځ یې لاړل د ماښام بانګ یې وویل. دې مالک ته وایي چې صاحب زه مسلمان یم او بانګ یې ووی او زه ورځم دې جومات کې دا لمونځ کوم رانه جمع خرابېږي. چې کوم آقا دی او سامان یې اخیستی دی هغه ورته وایي خپل کار کوه لمونځ به بیا کوې، ماله سامان به کور ته رسې. بېلمازه و، مسلمان و، هغه هم خو بېلمازه و. وی نه زه به خپل لمونځ کوم، هغې نه پس به سامان وړم. خان بابا ورته غصه شو، ورته ویل نه ده ما سامان وړي، ما سره پیسې کړي دي، بیا پیسې نه راکوم، ما سره به سامان کور ته وړي په باندې اغوسته کېږي، هغې نه پس ته پېښ شو لمونځونه دې پېښه. بس هغه نوکر ښه سړی لمونځګزاره سړی سامان یې ورته په هغه ځای باندې کېښود، یو پیسه هم مه راکوه، دې دې پورې مې درله خیراتي راوړه، که په خپل یې وړې که په بل کې وړې وړه، زه لمانځه له لاړم. دا خان بابا چې پېښ شو چې یاره دا سامان خو یې راته کېښوده او دا سړی خو پوره لمونځګزاره دی او پیسې هغه مزدوري هم پرېږدي خو لمونځ کوي. نو ورته وایي چې داسې کار دی، اوس بیا راله څوک وړي؟ ښځه لمونځ وکړه خو لږ زر راځه. وایي نه سبا خو دغه د ماښام لمونځ دی، بس لمونځ کوم راځم. وایي چې لمونځ وکړې بس راځه. دا مزدور چې ورغې د ماښام 3 رکعته فرض امام سره وکړل، ورپسې 2 رکعته سنت وکړل، ورپسې په نفلونو درېدو، ښه مزېدار په صحیح طریقه یو 2 رکعته 4 یا 6 هغه وابي نفل یې شروع کړل. خلک ټول لمانځه نه جومات نه لاړل او خان بابا غوسه چې خدا ظالم ما نه کوم خوا پټ شو. ټولو خلکو امام هم د جوماته ووت، خلک هم ووتل او دې ولاړ دي تراویح شروع کړي دي که څه چل یې شروع کړی دی. اوس داسې مخ یې تک سور دی، په ما خو ناوخته شو، دی کې دی د جوماته راووته. چې راغی خان بابا ورته غوسه وکړه، خواشې تا ټول خلک راووتل او تا په جومات کې څه کول؟ په ما دې ناوخته کړې، ما خو درته لمانځه اجازت درکړه، تا دومره وخت ولې واړو؟ نوکر ورته وایي جي زه خو راتلم خو دې نه را پرېښودم، زه خو را روان شوم خو نه یې را پرېښودم. وی چا نه را پرېښودې؟ داسې څوک به چې زما مزدور دی بند کړي؟ وی یا څوک دی؟ وی هغه ذات چې تی د جومات نه تی جومات ته دننه نه پرېښودې، زه هغه د جومات نه بار نه را پرېښودم. او څنګه ته به خدای خو د مټه نه ونیوې؟ نه، چې یو سړي مانځه ته شوق وي که نه، الله والا ځان ته رامایل کړي، 2 رکعته وکړي، هلته د دنیا سړی ورته ولاړ دی یا کار دی، بیا ورته خدای په دې زړه کې واچول چې راشي او 2 نور هم وکړه. شوق یې 2 نورو ته هم پیدا شو، بیا ورته الله په زړه کې واچول یو 2 نور هم وکړه، نو شوق یې 2 نورو ته هم پیدا شو. نو چې تعالی الله د مانځه شوق په دې زړه کې اچي 2 رکعته کې بیا شوق، بیا 2 رکعته کې بیا شوق، داسې شو لکه چې تا ځان الله ځان ته بلي او بل خوا دې نه پرېږدي. نو موږ الله ته ودرېدل دا د خدای فضل دی، د الله کرم دی او دا به وی خامخا به وی چې د خدای لوی احسان وشو، د خدای لوی فضل وشو، دوره دنیا پاتې شو او زما په زړه کې د مونږ محبت واچو او د دنیا کارونه او ارسه او بستره مې ګرمه پرېښوده او خدای تعالی منزل راغله. او دا زموږ څه مونږ دي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه
به 2 رکعته مونځ کو چې د ماسخوتن مونځ به وکړو تر سبا پورې به ولاړو، صرف 2 رکعته مونځ. یو ځل به قرآن په یو رکعت کې ختم کو، بل ځل به قرآن په بل رکعت کې ختم. مونځ دې ته وایي. امام احمد ابن حنبل د شپې به عموما 300 رکعته نفل کول، ولکه د 300 رکعته اوس موږ 100 رکعته تراویح دي. هغه مولا پسې ځو چې کوم مولا موږ ته پته چې لکه کلاشنکوف غوندې یو ډر ته وباسي، چې کوم په اطمینان او په قلار تراویح کوي هغه پسې موږ تراول هم نه ځو. هغه مولا پسې موږ مونځ کوو چې زر اخلاص کړي. د سهار مونځ هغه مولا پسې کوو چې کوم څونه زر مونځ کوي او ځان ته خلاصوي. عادت زموږ خراب دی. 300 رکعته نفل دا به امام احمد ابن حنبل جناب د شپې کو، الله ته به ولاړو، خوند به یې ورکو د مانځو. د ماسخوتن په اودس به د سهار مونځونه کول. 40 کاله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. د دوست خبره ده، بعضې خلک په اعتراض کې غلطه کوي. بالکل ثبوت سره ثابته خبره ده چې امام صاحب رحمت الله علیه 40 کاله د ماسخوتن په اودس د سهار مونځ کړ. وبکې یو ورځ د بزرګانو که مونځ دی په دومره لویه مجاهده او په دومره لوی مشقت او په دومره لوی تکلیفونو باندې مونځ ده. زموږ مونځ ته اودس وکړې، وخت دی لږ غوندې هغه د دنیا وخت دی بل خوا که یخې اوبو باندې اودس وکړه او بیا د هغې نه پس جومات ته رالې. ګوره کار روزګار دې پرېښود، نو په کار دا دی چې مونځ په هغه طریقه وکړې چې کومه طریقه مونږ د رسول الله مبارک ښودلې ده کړه. ولې که په غلطه طریقه دې مونځ وکړه نو بجاره دی چې ثواب به دې شي، دا مونځ به درته واپس به دې مخ راوړي. او حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي ډېر کله یو سړی مونځ وکړي، هغه مونځ دله چې الله ته لاړ شي ورسېږي، الیه یصعد کلم الطیب، دا ښه عمل الله ته خیږي، والعمل الصالح یرفعه، دا خدای پاک ته پورته کېږي. نو چې الله ته لاړ شي نو خدای پاک خو پوه شي چې دا خو الله خو پې پوه دی، خبردار دی چې دا خو هغه مونځ کې روح پکې نشته، مړی دی مړی، وایي دا واپس ته د پرې مخ ورغورځوئ. او بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي د قیامت نه مخکې اخره زمانه کې داسې خلک به چې 80 کاله به الله ته مونځونه وکړي، یو مونځ به قبول نه. 80 کاله به خدای له مونځونه وکړي، بې لمانځه به نه، یو مونځ به الله په دربار کې قبول نه. او فرمایي نبی علیه السلام چې جماعتونه به آبادي، اعلی جماعتونه به مونځګزار به پکې ډېر زیاتي، او اعلی داسې جماعت به چې تماشې به خلک کوي، مونځګزار به پکې ډېر زیاتي، ډېر خلک به مانځه له راځي. لیکن فرمایي پیغمبر علیه السلام چې مونځ به پکې د یوم قبول نشي. تاسو وګورئ نن په دې پېښور کې د کلو کې څونه اعلی جوماتونه جوړېږي، هماغه پیشنګویي ده. او دې مشرانو نه تپوس وکړئ دومره مونځګزار مخکې مانځه کوي لکه اوس چې څومره دي؟ نه، پخوا خلکو دومره مونځ نه کوه لکه اوس چې څونه مونځونه کوي. لیکن حقیقت باندې که مونږ سوچ وکړو د نبي علیه السلام وینا ده، بس خدای دې مونځ قبول کړي. او فرمایي نبی علیه السلام، ګوره د هغې الفاظ دي، که رکوع صحیح وکړي سجده به یې خرابوي، که سجده درسته وکړي رکوع به یې خرابوي، که رکوع او سجده دواړه ټیک وکړي نو جلسه او قومه به یې خرابوي. او چې کله سلام وګرځي دا پته به ورته ولګي چې څلور مې وکړل که درې مې وکړل، دوه مې وکړل که درې مې وکړل، دا معلومات به ورته ونه شي. یاره تاسو سوچ وکړئ پیغمبر علیه السلام چې څه وینا کړې ده حقیقت دی که نه دی؟ بلکل حقیقت. صحیح طریقه باندې مونځ څوک کوي؟ مونځ هغه مونځ دی چې کوم مونځ کې ستا توجه رب العالمین دی، ته د خدای ته ولاړ یو سړی دی او هغه یو افسر له ورځي د دنیا یو افسر ده، نو هغه څومره ځان له ګیره برش کړي او څونه سر ځان له برش کړي او جامې پاکې واغوندي او ولامبي او مخ صفا کړي او په ډېر لوی ټاټ او پات کې دې ورشي. ولې زما فلانکي افسر سره، فلانکي وزیر سره، فلانکي ګورنر سره زما ملاقات، او په دې مانځه کې زمونږ او ستاسو ملاقات د رب العالمین سره دی. او نبی علیه السلام فرمایي هم چې خدای سره ملاقات کې دا نه خو دې پاک کا، اودس وکړه یا غسل وکړه، جامې دې هم پاکې کا. دغه عامې جامې چې مونږ یې کاروبار ته اچو ثیاب بدله دې کې ګورې مونځ مکروه دی، پاکې جامې ومانځه ته اغوندې، ښکلې جامې به اغوندې، ښایسته جامې به اغوندې. او د کار جامو کې یو خدا دی چې سخت ضرورت دی که اوس ته مثلا جامې بدلې نو وخت در نه ځي، نه که داسې وخت وي خو بیا له خبره ده، ګنې چې وخت وي هغه لرې کوه. یو دوست ملاقات لري خو ته د کار جامو کې نه ځې، خدای له دې د کار په جامو کې
لرې که ښکلې مزیدار جامې واغونده، پاک ځای باندې ودرېږه او الله ته مخ که په دې خیال چې زما د الله سره ملاقات دی. خدای ته مخامخ ودرېږه. مولوي صاحب د خدای پاک وبخي، هغه ما ته یو خبره کوله چې لومبي حج ته تلمه، نو هغه نه ما تپوسونه کول، نو ما ته ویل چې ګورې یو جوړه ځان سره د مدینې منورې دپاره نه وي یوسه، چې کله مدینې منورې ته لاړ شي نو هلته به خپل بلډینګ ته چې ورشي نو ولامبې، او په دې نیت به ولامبې چې زه د مدینې منورې ته د نبي علیه السلام ملاقات لزمه، لکه یو دوست چې د دوست ملاقات لري ځان خشته کوي، نو وبلامبې او نوې جامې به اغوندې، ځلې به نه اغوندې، خوشبویي به پورې کړي نو پیغمبر علیه السلام نه به ورشي. نو سړی چې په دغه سوچ او په دغه نیت ورشي نو فایده ډېره شوه که نه. نو چې ته خدای له راضی نو دغه سوچ پاله کې وکړه چې د الله ملاقات لزم، مناجات رازداري ورسره کوم، وجود به پاک کې، استنجا به وکړې، چارهدام به وکړې، جامې ښکلې واچوه او په ډېر اطمینان ته جومات ته راشه ودرېږه الله ته. ته ګوره چې ستا دعا او ستا د مونځ بیا الله قبلې وکړې نه. حضرت علي رضي الله عنه یو غشي باندې لګېدلی و، نو چې په غشي ولګېده نو هغه زمانه کې خو د نشې سترې نه وې که نه چې سړی به یې نشه کو بیا به یې ترې غشي ایسته، او هغه غشي هم داسې تاسو که غشي لیدي وي نو د غشي داسې وزرې جوړې کړي چې هغه د انسان په وجود کې نه نوځي، نو چې بیا راوباسي نو هغه نښتي نه راوځي، وزرې غوندې وي. نو هغه غشي خو په جنګ کې په غشي ولګېده، خدای او دې سره څوک و، هغه غشي خو وتل ګران و، ځکه نشې او اپرېشنونو قصه خو نه وه. چا دا مشوره ورکړه هلکه چې دې په مانځه ودرېږي دا غشي ته ودرېږي، نو چې دې سینګ په مانځه ودرېده، چې په مانځه به ودرېد نو ټول به راچېده، بیا هېڅ طرف ته توجه به یې نه وه. هغه کسان راغلل نو هغې ول هغه غشي ته یې وویسته، هغې نه وینه هم روانه شوه، ځکه غشي باندې خو هغه ځای بند وه زخم. نو بیا صاحب سره غشتي دي هغه زمانې څه دارو درمل هغې وله په زخم اچولي چې هغه وینه یې پې ودرولې ده او دې بل لمونځ کې لګیا دی. چې د مانځه نه اوزګار شو ویره دلته کې څه شور مور نو دا تاسو څه ډول جمع شوې وې، دا ورته پته ونه لګېده چې د ما د وجود نه غشي ته وویسته او د هغې خو درد کوه، وینه ته تله او دې په هغې پوهېد چې الله ته ودرېږي نو دغسې بیا هغه یو لطیفه غوندې ده خو د عبرت ته. یو ښځه په لاره روانه وه، یو سړی ورپسې روان و، دا ښځه چې مخکې دا سړی ورپسې نه روان و، نو دا ښځه یې سړي ته وویل لږ سړي خوار شې ته ما پسې څه لپاره روان وو، په کوم تکوسه تاویږ ما پسې را وي د ما سره ډېر لوی عشق دی او مینه مې سره زما ډېره خوښه یې. ښځه هوښیاره وه، هغې ورته ولې دې خوښه یم؟ ویې ته ډېره ښکلې، ویې زما نه وروستو زما بله خور را روانه ده، هغه زما نه زیاته ښایسته ده، چې ما سره مینه کوې زما نه وروستو زما بله خور ده، په دې لاره هغه زما نه زیاته ښایسته ده. نو دا هغې پسې شاته وکتل، نو اپې راغلی یو څلور پېنځه څپېړۍ وه، خدای بې خو باسي که ما سره دې مینه ونه بل خوا به دې مخ نه اړه، او چې بله ښکلې مې ته یاده کړل نو بیا یې زما نه توجه بل طرف ته واړوله. حقیقت باندې که سړی سوچ وکړي نو که زمونږ الله سره مینه وه نو مونږ به الله ته ودرېږو. مال له ورشو الله له نه راځو، خوب راته د خدای نه خوښ ښکاري، مال د دنیا کسب او دولت راته د الله نه ښه ښکاري. ولې؟ اوس د خدای وخت دی نو خدای له به راتلو به م پرېښودل که نه، او بیا په هغه طریقه به الله ته ودرېږو چې کومه طریقه د الله د شان سره مناسبه ده، په ښه طریقه به الله ته ودرېږي، خشوع خضوع سره مونځ به وکړي، الله ته به متوجه شي، خدای ته به ودرېږې. ته بیا ګوره چې ستا دا مونځ قبلېږي که نه. اوس هسې قرآن کې الله وایي مخکې نه اعلان کوي دا رستنو خبر کې د منافقینو متعلقه، اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا یراؤون الناس ولا یذکرون الا قلیلا. چې مانځه ته ودرېږي نو داسې مانځه ته ولاړ وي سس پس به ستړی ستومانه به. ګوره الله وایي د منافق مونځ یادوي. اوس به مونږ وګورو چې زمونږ هغه څنګه دی. مانځه ته ودرېږي قاموا کسالا سس پس، هسې د دنیا کار چې کې 1 غنټه 2 غنټې به ته لګې، خو مونځ سجود دی کله په یو طرف تاوې، کله بل طرف به تاوې، کله به یو خوا اوچتې، کله بله خوا به اوچتې، او که امام صاحب لږ غوندې قرات اوږد که اوهو خدایه نو کله به دې سلام ګرځئ. استاد چېرته پکې تللی وې؟ مونږ خو دې نن مړه کړو، دومره اوږد قرات سس بس به کله یو خو کله به سټ ګرئ او کله به ګیره ګرئ او کله به یو ځای ګرئ کله او بل ځای ګرئ. د پیغمبر علیه السلام مخکې یو سړي مونځ کوه، ګیره یې وګروله، ورته یې زه په مانځه کې خشوع نشته، الله ته متوجه نه دی، خپلې ګیرې ته خیال دی. کله یو ځای کله وکړه او یراؤون الناس، خلکو ته به ځان ښیي. مونځ دې لپاره کوي چې خلک ووایي چې دی مونځ کوي. لا یذکرون الله الا قلیلا، لږ غوندې به خدای یادوي، نور به الله ته توجه ني. دغه چې ودرېږي خدای ستا د رضا لپاره مونځ کوم تا لره، یا الله اکبر ووایي پکې، هم توجه شته او که توجه نشته خدای طرف ته. لا یذکرون الله الا قلیلا، لږ غوندې به خدای یادوي، نور به الله ته توجه ني. او قرآن کې الله وایي
ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. مونږ سړی د نارواو نه او د قبیحو د غلطو کارونو نه منې کوي. مونږ کوم سړی مونځ د غلطو نه منې کوو. دلته مونځ کوو، هلته کې ورځو غلط کوو. دلته مونځ ګول ته ناروا کوو، دلته مونځ ګول ته ښځو ته ګورو، دلته مونځ ګول ته غلا کوو. نو مونږ خو دې مونځ د نارواو نه او د غلطو نه منې نه کړو. معلومیږي دا چې زمونږ دا مونځ نه دی کړ. که مونځ زمونږ مونځ وي نو مونږ به یې د نارواو نه منې کړي وو، مونږ به یې د غلطو نه منې کړي وو، د فحش نه او د کنځل او د ګناه نه به یې مونږ منې کړي وو. قرآن خو دروغ نه وي، قرآن خو رښتونی وایي، رښتونی کتاب دی. نو چې قرآن وایي چېرې مونځ سړی په صحیح طریقو کړي به د ګناه او نارواو نه بچ کوي، مونږ خو یې بد نه کړو. معلومیږي چې مونږ مونځ لرو. نو مونځ چې کوې جناب په صحیح طریقه به وکړې، د مانځه طریقه اوس واوره. الله ته به ودرېږي، د خدای ته کله ته مخامخ ودرېږې، قبلې ته به مخ کې او الله اکبر نیت به لاول وکړې. صورت یاد دي 2 رکعاته نیت کوم، د اخلاص 2 رکعاته فرض د سحر د مانځه قطعي ورسره ووې. قطعي معنی یقیني، په دې حاضر وخت په دې حاضر امام پسې په دې زوی کې دی راوله، مخ مې د کعبې شریف په لور کو یا په طرف کو. الله اکبر. الله ته پوره ځان متوجه کې. ګوره یاد وساته، نیت کې یو سړی په خولې ونه وي پروا نشته، په زړه کې راوله بس. یو 2 رکعاته فرض کو او دا د سهار مونځ دی او د امام پسې ولاړ یم، الله ته ودرېږم، بس دا کافي دی. څنګه چې ستا زړه کې دا تېره شوه، پیغمبر علیه السلام یو مونځ کې د خولې نیت نه دی ویلي، په زړه یې ویلي دي. اصل یې نیت د زړه دی. که ته په خولې لګې او ګردان وکړې او په زړه کې توجه نه هېڅ فایده نه ورکوي. نو الله طرف ته د زړه ته متوجه شه. ماسپښین مونځ کې دا هلکې راوله چې 4 رکعاته فرض د ماسپښین الله ته کومه، او دا مې امام د امام پسې ولاړ یم، او دا حاضر وخت دی، بس زړه کې راوله. کعبې شریفې ته مې مخ زړه کې راوله، په خولې غوږ هم مه کوه. او یا کله کې مې او په خولې وي، خو ډېره ښه خبره ده. زمونږ ځکه خلکو ته راوړي چې په خولې نیت وایې. زمونږ علما ځکه وایي چې زمونږ د خلکو خو هغسې دغه نشته. نو موږ ځکه وایو چې په زړه کې به یې هم نه او په خولې به مو نه وي، نیت به دې جوړه نه شي. زه پرې په خولې خو به نیت ووایي که نه، د زړه کې دا مانځه دغه را حاضر کوو، په خولې هم ووایه، ډېره بهتره به شي. چې نیت یې وکړه نو الله ته مخامخ به ودرېږي، نو الله اکبر به ووایې. الله اکبر، الله ډېر لوی دی. څونه ښکلې معنا لري. او لاسونه به اوچت کې تر غوږونو پورې په داسې طریقه باندې چې دا کټه ګوته ده ماته چې تاسو ورته وایې، دا د غوږ د پوسکۍ ته برابر شي. یو جنګ ورسره، او یا که لرې وي خو چې د غوږ پوسکۍ ته ستا د مټۍ ګوته برابر شي. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د مانځه متعلق راځي، فرمایي چې نبي علیه السلام به ګوتې چتې کړې، نو دا د غټه ګوته به د غوږ د پوسکۍ ته برابر وه، او دا 4 ګوتې چې دا کومې اوږدې دي دا به د غوږ د سرونو ته مخامخ وي، او د لاس دا چې کوم ملون دی دا به اوږې ته مخامخ و. نو یا دې غوږ پورې ګوتې وجنګوه که نه جنګې خیر دی، که لرې بې پروا نشته، خو چې پوسکۍ ته ستا د مټۍ ګوته برابري. او لاسونه به ګورې قبلې ته مخامخ کړي. ډېر خلک چې مونځ کوي داسې ودرېږي، بلکې بعضې خلک پکې داسې کړي، دا تلېرې مخ ته را مخامخ کړي. نه دا به نه کوي، قبلې ته به بلکل لاس مخامخ کړي. د پیغمبر علیه السلام طریقه خو همدغه داسې به نه کوي. بعضې خلک غوږونه ونیسي لکه څنګه چې په مانځه کې سړی غوږ نیسي، او یا ډېر خلک دغه خو ډېر خلک کوي چې دا د لاس تلي دې مخ ته را مخامخ کړي. نه، تلي به بلکل قبلې ته مخامخ کړي، دا ورغوي چې وي. او حکمت پکې څه دی په دې لاس پورته کولو کې، دې کې دې ته اشارت دی چې خدای د ټولې دنیا نه ګورې زه بېزاره یم، یو خطا ته متوجه ولاړ دی. لکه یو سړی چاته ودرېږي او هسې پرېږدي، نو د لاسونه هسې کړي چې خدای هر څه مې شاته بس وغورځول، لاس مې اوچت کړل، د هر څه نه تبریه کو، بس دې وخت کې زه یو تا ته الله ولاړ یم. او د توبې یو شکل هم دی ده، لکه پښتو کې چې پښتانه چې توبه وباسي نو غوږ له ګوتې یوسي، نو دغه رنګې دا هم تا دې غوږونو له ګوتې یو خو د توبه وویسته د ګناه نه، بل د خدای لویۍ ته اشارت شو، بل دا غوږ لاس وړل د دنیا د هر څه نه ځان پاکوالی شو، هر څه شاته غورځول شو. دا لاس به اوچت کې الله اکبر به ووایې، د خدای د لویوالي الله ډېر لوی دی. یا به لاسونه راواخلې او په دې نامه د پاسه به یې وتلئ. خو په نامه د پاسه تړلو مستحبه طریقه رونو دا ده چې دا مټۍ ګوته د ګس لاسه دا په دې نوم د پاسه راولې، د ګس لاسه مټۍ ګوته، او دا باقي لاس به د نوم نه لاد دی کې، یعنې د لاس څه حصه به په نوم راشي او د لاس څه حصه به د نوم نه لاندې شي، او دا تلې به د ګس لاس د تلي د پاسه راولې، د ښي لاس تلې،
او دا دوه ګوتې چې کومې دي قچی ګوته او مټی ګوته دا به د دې ګلی په دې د مړوند نه راتاو کې او دا درې ګوتې او په دې لیچه د پاسه اوږدې کې لکه یو حدیث کې راځي چې نبي علیه السلام په نامه لاس تړه بل صحابي وایي د نامه نه به یې لاس لاندې نو موږ وایو چې بس نیم لاس په نامه کې د نیم لاندې که دوه خبرې جوړې شوې او بل حدیث کې راځي چې پیغمبر صاحب به دا ورغوي د پاسه تلی د تلی د پاسه او داسې حلقه به یې جوړه کړې وه دا یو ګوته دا دواړه ګوتې ترې راته وکړه او حدیث کې راځي چې د نبي علیه السلام دا ګوتې به په دې سنګل د پاسه خورې وې و په ټولو باندې عمل راغی نو په داسې طریقه به کې بارې څوک یې پخېده لاسونه کېږي څوک لاسونه په دلته ونیسي نه هغه طریقه باندې مونځ وکړه چې کومه طریقه مونږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښودلې ده نو کار به جوړ شي نو بېځایه طریقه باندې چې هله مونږ بعضې خلک وایي که نه د بانډو کې د جمعې مونځ زمونږ د امام صاحب په مذهب نه کېږي نو ما یو سړی مولانا شریف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلي ما هغه واقعه ورته بیان کړه مولانا شریف علي صاحب لیکلي دي چې وایي ما نه یو سړي تپوس وکړې مولانا شریف علي صاحب چېرې بانډه کې امام صاحب په مذهب د جمعې مونځ کېږي وایي ما ورته ویل چې نه وایي هغه ما ته وایي روان شو زهره د نه کولو نه خو کول ښه دي که نه مونږ بیا پکې کوو باندې خلکو د جمعې مونځ پرې نشته د نه کولو نه